د نن ورځې تازه او مهم خبر. چین د افغانانو په اړه نوې څرګندونې کړې دي، خو طالبانو یې پر وړاندې څه وویل. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ، او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین پرون چهارشنبې د تلې پر شپږمه په یو خبري غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه خوندي شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د ټولو افغانانو په تیره بیا د افغانستان د ټولو قومونو، ښځو او ماشومانو د اساسي حقونو پر رعایت کېدو ټینګار کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو موضوع یادوي چې د بشري حقونو ملاتړې موسسې چین په شیجن کې د ایغورانو او نورو مسلمانانو د حقونو په سرغړونې تورنوي. بلخوا د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو موسسې وایي چې د طالبانو لا بیا واک ته رسیدو وروسته د زده کړو په ګډون د ښځو او نجونو په شمول د یو شمېر افغانانو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. که تاسو کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.